السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن جمعه د 1405 هجري لمریز کال د سور 11 چې د 2026 زیږدیز کال د مې له لومړۍ نیټې سره برابره ده. په غیر صافی مو تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. د غزې مرستندویه بیړۍ د اسرائیل له لوري درول شوي لسګونه فعالان کریټ ټاپو ته ولېږدول شول، او امریکا سره د خبرو لپاره د ایران نوی وړاندیز. ایران له امریکا سره د خبرو اترو د بیا پیل په موخه یو نوی وړاندیز د منځګړي هیواد پاکستان له لارې وړاندې کړی دی. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. د غزې پر لور روان د مرستندویه بیړیو کاروان چې د ګلوبل سموت فلوټیلیا په نوم یادیږي د اسرائیل لخوا په مدیترانې سمندر کې ودرول شوه، او لسګونه فعالان د یونان کریټ ټاپو ته ولېږدول شول. د تنظیمونکو په وینا له دغو بیړیو څخه 22 کښتۍ نیول شوي او شاوخوا 130 تنه عمله کریټ ته انتقال شوي دي. په داسې حال کې چې 2 نور فعالان لا هم د اسرائیل چارواکو سره دي. دغه راز 40 نورې بیړۍ لا هم د کریټ سویل ته په سمندر کې روانې دي. راپورونه ښیي چې اسرائیلي ځواکونو د دغو بیړیو د درولو لپاره بې پیلوټه الوتکې، مخابراتي ګډوډي او وسلوال ځواکونه کارولي دي. ویل کېږي هره بیړۍ شاوخوا 1 ټن خوراکي توکي، درمل او نور بشري مرستندویه سامان لېږدوي. د کاروان ویان دا اقدام پر ملکي بیړیو ښکاره برید بللی او ویلي دي چې دا کار د نړیوالو قوانینو خلاف دی. ترکیه او هسپانیې دغه پیښه غندلې، جرمني او ایټالیا اندېښنه ښودلې، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې کاروان د ملاتړ کوونکو پر وړاندې د احتمالي اقداماتو خبرداری ورکړې. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې د غزې د بشري وضعیت د ښه کولو لپاره نړیوالې هڅې روانې دي، خو سیمه لا هم له کړکېچ سره مخ ده. ایران له امریکا سره د خبرو اترو د بیا پیل په موخه یو نوی وړاندیز د منځګړي هیواد پاکستان له لارې وړاندې کړی دی. د ایراني دولتي رسنیو د راپورونو له مخې دا وړاندیز داسې مهال سپارل شوی چې د تهران او واشنګټن ترمنځ مذاکرات په وروستي ورځو کې له ځنډ سره مخ شوي. د راپورونو پر بنسټ د ایران د بهرنیو چارو وزارت عباس عراقچي د سیمې له یو شمېر هیوادونو ترکیه، مصر، قطر، سعودي عربستان، عراق او آذربایجان له چارواکو سره په ټلیفوني خبرو کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نوو نوښتونو یادونه کړې ده. نوموړي دغه راز د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو له مشرې سره هم اړیکه نیولې ده. تر اوسه پاکستان د دغه وړاندیز د ترلاسه کولو په اړه رسمي تایید نه دی کړی او د دې طرحې جزئیات هم نه دي خپاره شوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا اعلان شوی اورمن لا هم پر ځای دی، خو د دواړو لورو ترمنځ د خبرو راتلونکی لا هم نه دی روښانه. اوکراین د روسیې د انرژي پر تاسیساتو نوي بریدونه وکړل. اوکرایني ځواکونو یو ځل بیا د روسیې د تور سمندر پر غاړه د تیلو پر تاسیساتو بریدونه کړي دي. د راپورونو له مخې د جمعې په ورځ د توپوسا بندري ښار کې د تیلو یوې تصفیې خونې د بې پیلوټ الوتکو برید وشو، چې له امله یې د بندر په ترمینل کې اور ولګېده. تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. بل لور ته یوه ورځ مخکې هم اوکراین د روسیې پر پرم ښار کې د تیلو پر تاسیساتو ورته بریدونه کړي وو. اوکرایني امنیتي سرچینو د دغو بریدونو مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دا د روسیې د انرژي پر بنسټیزو تاسیساتو د اوږد واټن بریدونو لړۍ دوام دی. او د پای خبر ده چې د هرمز تنګي کړکېچ او د ایران امریکا فشارونه. د هرمز تنګي تړل کېدو د ایران او امریکا ترمنځ کړکېچ لا پسې ژور کړی او د مهال دواړه لوري پر یو بل فشارونه زیاتوي. ایران د څو اونیو راهیسې دغه مهمه سمندري لار د تجارتي کښتیو پر مخ تړلې ساتلې چې د نړیوالو انرژي پر لیږد یې پراخ اغېز کړی دی. امریکا هڅه کوي ایران دې ته اړ کړي چې تنګی بیرته پرانیزي، خو تهران ټینګار کوي چې تر هغې به دا کار ونه کړي څو د دې هېواد پر بندرونو لګېدلې کلابندۍ پای ته ونه رسېږي. د ایران مشرتابه هم ټینګار کړی چې د دې هېواد اټومي او توغندیز پروګرامونه به خوندي وساتل شي. کارپوهان وایي که څه هم ایران له اقتصادي فشارونو سره مخ دی، خو تر اوسه خپل دریځ نه دی بدل کړی. د دواړو لورو ترمنځ بې باوري او سیاسي اختلافونه د دې سبب شوي چې د کړکېچ د ژر حل امکان کم ښکاري او د هرمز تنګي د بیا پرانیستل کېدو وخت لا هم نامعلوم دی. بهرني خبرونه همدومره و. د کورنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبا خپرونې د الله په امان.